سلامونه درنو لیدونکو. زه ډاکټر نوید خپلواک یم او نن در سره د اطراحیې سیستم په هکله خبرې کوم. اطراحیې سیستم چې اساسي ارګانونه پکې ګوردی دي د یوریټر یا د هغه پایپونو په واسطه چې تشې امتیازي مثانې ته انتقالوي، ورسره ګڼ شمېر هغه مضر او زاید مواد چې د وجود د مختلفو فعالیتونو په ترڅ کې تشکیلیږي جوړیږي هغه له وجوده وباسي. په اطراحیه سیستم کې تر ټولو مهمه عضو د اطراحیه سیستم پښتورګی یا ګورده ده. هر انسان دوه ګردې لري، ښي او چپه ګرده، او تقریبا د زړه لخوا پمپ شوې وینه 25% ګردې ته رارسیږي. ګرده هم دغه وینه فلټر کوي، هغه د وجود لپاره ګټور مواد ترې جذبوي او مضر مواد بالاخره اطراح کوي. هرې ګردې ته د وینې یو رګ راغلی وي، دته راتلونکی رګ یا رینل آرټري وایي یا شریان. په شریان کې معمولا د زړه لخوا پمپ شوې وینه راځي او په ګرده کې فلټر کیږي. کله چې په ګرده کې د فلټر پروسه شروع شي، کم مواد چې باید له وجوده ووځي هغه له ګردې نه بالاخره د یو ډېرې ظریفې او اساسي پروسې په واسطه راځي د ټیوب ته چې یوریټر نومیږي. له هرې ګردې یو یوریټر راوتی ده، سیده راځي مثانې ته او تشې امتیازي دلته را انتقالوي مثانې ته چې په مثانه کې سټور یا ذخیره شي. په اطراحیه سیستم کې د ګردو په شمول یوریټر یا حالب یا هغه پایپونه دي چې یا هغه ټیوبونه دي چې تشې امتیازي راوړي مثانې ته. مثانه دا ارګان چې تاسو په شکل کې وینئ دا زموږ د مثانې شکل ده. اساسي وظیفه یې هم د یورین سټوریج د تشو امتیازو ذخیره ده. یورین سټوریج په نارینه‌وو کې د مثانې لاندې یوه بله کوچنۍ غده موجوده ده چې پروستات نومیږي. داسې یو ساختمان لري او د یوریثرا یا د تشو امتیازو هغه پایپ چې په تناسلي آله کې امتداد پیدا کوي هغه په منځ کې حرکت کوي. ډیری وخت د عمر په زیاتېدا د پروستات غده غټیږي او په مریضانو کې د تشو بولو په ادراک کې تکلیف موجود وي. قطره قطره تشې امتیازي راځي یا بار بار ځي تشناب ته په سمه توګه یې مثانه نه خالي کیږي. دا ټول هغه تکلیفونه دي چې د پروستات په ستروالي یا په غټوالي کې ورسره مخ کیږو. همدا رقم د پروستات دې اړخ ته په نارینه‌وو کې کوچنۍ بله غده موجوده ده چې هغه ته موږ سیمینل ویزایکل وایو. د سیمینل ویزایکل وظیفه بیا سپین رنګ القلي مواد دي، مایع جوړوي چې دا له سپرمو سره یوځای کیږي او د سپرمو لپاره خواړه او نرشمنټ مساعد کوي. د پروستات وظیفه هم همدا ده. په پروستات کې چې کوم مواد ترشح کیږي هغه د سپرمو سره یوځای د منیو سره یوځای مخالف جنس ته ځي. د سپرم د حمایت او د حفاظت ترڅنګ هغو ته غذایي مواد هم مساعد کوي او بالاخره تشې امتیازي یا هغه زاید مواد چې بالاخره په مثانه کې سټور یا ذخیره شوي ول د یوریثرا یا د هغه پایپ په واسطه چې په تناسلي غړي کې حرکت کوي بیرون اخراج کیږي. راځو ګردې ته. د ګردې په سر یوه غده موجوده ده، هغې ته موږ سوپرارینل ګلنډ وایو یا غدې فوق کلیه. د سوپرارینل ګلنډ وظیفه په اطراحیه سیستم کې ډیره نه ده مطرح، یعنی جز د اطراحیه سیستم نه ده. په اطراح او دفع کې د زاید موادو کوم خاص رول نه لري، بلکې خورا مهم هارمونونه جوړوي چې په دې به بیا یو ورځ مفصلا در سره بحث وکړم. وبخئ. دغه هارمونونه ډیر اړین او حیاتي وظایف لري. راځو بیرته ګردې ته یا پښتورګي ته. پښتورګی له درې پردو یا له درې لایو جوړ شوی ده، 3 layers.
که له بیرون نه یې داخل ته وشمیرو سره لومړی لایه یې کارټکس نومیږي. دا بیرونی یې کارټکس نومیږي، رینل کارټکس. له رینل کارټکس نه چې څونه داخل ته ورځو، دویمه غوښینه برخه د ګردې رینل میډولا نومیږي. مثلا داخل ته که دومره ساحه د کارټکس وي نو متواخي دومره ساحه راځي په رینل میډولا کې. رینل میډولا دا چې په رینل میډولا کې کوم سټرکچرونه دي یا کوم ساختمانونه موجود دي، په هغو بیا د لکچر په جریان کې در سره خبرې کوم. د رینل میډولا نه لاندې دا ساحه د رینل پلوس په نامه یادیږي. رینل پلوس هغه ځای ده چې تشې میتیازې راځي او له دې ځایه دلته بالاخره ذخیره کیږي یا دلته تم کیږي او له دې ځایه ځي دې پایپونو ته، حالا بیا یورټر ته. رینل پلوس. ښه، د ګردې دې ساحې ته چې رګونه، د اعصابو رګونه، د وینې رګونه او دا د تشو میتیازو پایپ یا یورټر ورته داخلیږي، دې ساحې ته هایلس وایي، رینل هایلس. او هایلس هغه کنکیو برخه ده چې معمولا سټرکچرونه داخل ته ورننوځي ګردې ته. ښه، راځو د ګردې ساختمان ته یو څه نور هم ورننوځو. تاسو ته مخکې ما یادوري وکړله چې که فرض مثال دا ګرده وبولو، دا ساحه هایلس ده، د هایلس له ساحې څو سټرکچره ګردې ته راننوځي. یو د رینل آرټري یا هغه شریان چې راځي او ګردې ته وینه راوړي. د دې ترڅنګ رینل وین یا هغه ورید چې له ګردې نه ناپاکه یا ډي اکسیجنیټډ وینه وړي او زړه ته، زړه یې پمپوي، سږو ته، او د سږو نه بالاخره راځي بیرته زړه ته او ټول وجود ته پمپ کیږي. او د دې ترڅنګ یو بل ساختمان له هایلسه راوځي چې هغه یورټر نومیږي. دغه زاید او فاسد مواد چې په ګرده کې تشکیل شول، دا بالاخره را انتقالوي مثانې ته، مثانه یې ذخیره کوي او له دې ځایه انتقالوي بهرني محیط ته. ښه، ومو ویل چې بهرنۍ لایه یې کارټکس او منځنۍ میډولا او دا ساحې اخري ساحه یې رینل کارټکس ده. په میډولا کې د رینل پیرامید په نامه داسې مثلث شکله ساختمانونه موجود دي. د دې ساختمانو په منځ کې چې کومې خالیګاوې موجودې دي دې ته رینل ساینس وایي. یعنی دا خالیګاوې چې کومې دي دې ته رینل ساینس، رینل ساینس. او کوم مخروطي یا مثلث شکل ساختمانونه چې ګوري تقریبا په هره ګرده کې 18-19 دغه پیرامیډه موجود دي. دو ته موږ رینل پیرامیډز وایو، رینل پیرامیډ. ښه، دغه کوم رګونه، د وینې رګونه، شریان او ورید چې راځي دا په ټوله ګرده کې تقسیمیږي بالاخره او واړه برانچونه او ټرایبیوټریز لري. په رینل پیرامیډ کې او په ټوله کې ګرده یو ساختماني واحد لري. یعنی د ځینو کره ضوابطو له مخې 1.3 میلیونه نفرانز سره یوځای کیږي او یوه ګرده تشکیلوي. دغه نفرانونه هر یو د ګردې په وظایفو کې دخیل ده. یعنی نفران داسې یو شکل لري تقریبا داسې شکل د نفران ده. دغسې 1.3 میلیونه ساختمانونه سره یوځای شوي دي او ګرده یې جوړه کړې ده. دا به بیا په نفران کې واضح کړم درته. دې ساحې ته یې بومنز کپسول وایي. په بومن کپسول کې ګلومیرولای موجود ده او ګلومیرولای بیا ایفرنټ او افرنټ آرټریز یا د وینې رګونه لري.
دې ساحې ته پرکزیمال کانولوټډ ټیبیول یا پی سی ټي وایي چې دا په جذب د دوباره جذب د موادو کې ډیر مهم رول لري. دې ساحې ته لوپ اف هنلي وایي چې دا مهمه وظیفه د مالګو او د اوبو په دوباره جذب کې لري. ډي سی ټي یا ډسټل کانولوټډ ټیبیولز دا هم د نفران هغه برخه ده چې اوبه او معمولا ګټورې مالګې ترې جذبیږي. دې ته کولکټینګ ډکټ وایي یا سی ډي چې بالاخره فلټریټ یا هغه مواد چې نور فلټر شوي دي او په کار نه دي راځي رینل پلوس ته ورځيږي او رینل پلوس نه راځي بهرني محیط. نو په ګورده کې دغسې تقریبا میلیونونه ساختمانونه موجود دي. دغه یو ځای شوي دي سره او ګورده یې جوړه کړې ده. ځکه خو نفران ته د ګردې ساختماني او وظیفوي واحد وایي. دغسې واحدات سره یو ځای شوي دي او د ګردې ساختمان یې جوړ کړی ده. دا چې د ګردې څومره ناروغۍ دي کومې ډېرې اړینې دي چې باید ټول پې پوه شو او عامه پوهاوی ولرو. دا ټول به انشاءالله د رینل سیستم یا د اطراحیه سیستم په نورو لکچرونو کې درته واضح کوم. مننه.